د نبی علیه السلام د پیغمبرۍ په وجه په نړۍ کې ټول نظامونه تغیر شول. دا نبوت دومره زورور و چې غیر د خپل نازل شوي قانون نه بل هیڅ یو قانون ته نه محتاج او ټول قوانین یې لغوه کړل. اوس پوښتنه دا ده چې دومره قوي او زورور کتاب او قانون د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس، د هغه چا په لاس چې یو ورځ یې دنیوي تعلیم نه و کړی، څنګه پلی شو او څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته آماده شو چې دا دروند مسؤلیت پر مخ یوسي؟ آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم آماده کړی شوی و که په ناڅاپي ډول ورته دا نبوت ورکړل شو؟ په دې اړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی چې فرمایلی دی: زه یو ورځ په مکه کې روان وم چې د یو ګټې نه راته آواز راغی: السلام علیکم یا رسول الله. دا هغه وخت چې زه په پیغمبرۍ نه وم مبعوث شوی او بلکې 40 کاله عمر مې و. نبی علیه السلام فرمایي دا کاڼی زه اوس هم پیژنم چې ما ته یې سلام راکړی. اوس پوښتنه دا ده چې ولې یو کاڼي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سلام ورکاوه؟ دا د دې دپاره چې الله سبحانه وتعالی د دغه رسول زړه مضبوط کړي او ده ته یو احساس ورکړي چې ډېر غټ مسؤلیت ورته سپارل کیږي او په ځان یې ایمان او باور راشي چې دا نبوت هسې څه د پیریانو اثر نه دی، بلکې دا یو دروند مسؤلیت دی چې د الله سبحانه وتعالی لخوا دته سپارل کیږي. په یو بله واقعه کې داسې راځي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې نه غار حرا ته روان و، نو کاڼو او ونو به پرې سلام اچوه. په دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې پوه شو چې یو ډېر غټ مسؤلیت ورته سپارل کیږي. په یو صحیح حدیث کې داسې راغلی دی چې ابو ذر رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکوله: یا رسول الله، تا ته څنګه پته ولګېدله چې ته نبي کېږي او تا ته رسالت در سپارل کېږي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې زه یو ورځ د مکې نه د حرا غار ته روان وم. لاره کې یو خوړ و، دغه خوړ ته ورسېدم. 2 ملایک راغلل د انسان په شکل، یو یې په هوا کې ودرېد او یو بل یې لاندې ځمکې ته ښکته شو. دوی سره یو تله وه. نو د بره ملایک نه یې پوښتنه وکوله: هو آیا دا هغه څوک دی چې نبي رالیږل کېږي؟ برني ملایک ورته اشاره وکړه او ویل هو. نو بیا یې ورته دا خبره اضافه کړه چې په دې تله کې وتله. نو دې ملایک زه راواخیستم او دې تلې ته یې واچولم او بل طرف دې تله یې یو بل کس واچاو. نو کله چې مونږ وتلو زه دروند شوم او هغه بل کس تله سپکه شوه. بیا یې د 3 کسو سره وتلل. دې کې بیا هغه تله سپکه او زما تله درنه شوه. دې نه وروسته یې د 10 کسو سره وتلل. بیا زما تله درنه او د هغه 10 کسانو تله سپکه شوه. بیا یې د 100 کسانو سره وتلل. بیا زه پې دروند او هغه 100 کسان سپک شول. بیا یې زه د 100 کسانو سره وتللم. دا ځل زما تله دومره درنه شوه چې نږدې و هغه 1000 کسان چې په تله کې ول هغه را باندې ودوړېږي او لاندې وغورځېږي. نو په دې کې هغه برني ملایک ورته وویل چې پرېږده، لو وزنته بأمته، که چېرته دا د ټول امت سره وتلې نو دا به پرې زورور
نو د دې واقعې نه ما ته دا پته ولګېدله چې زه پیغمبر کېږم او دا مې احساس کړ چې ته دروندوالی ما کې د کوم ځین راغی زما بدن خو نه کوم غر دی او نه کومه ځمکه چې دومره دروندوالی به ولري خو دا معنوي دروندوالی دی چې په دې سره الله سبحانه وتعالی ما ته دا وښودو چې زه څومره د دروند مسؤلیت څښتن کېږم په دغه د 40 کلنۍ عمر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د نیکو خوبونو شروع کېدل بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت یو زیری و دغه عمر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نیک خوبونه راتلل داسې خوبونه به یې لیدل چې په یو حدیث کې راځي چې څنګه خوب به یې ولیده هغه خوب به په هماغه شکل رښتیا کېده او هماغه شان تعبیر به یې وته دغه خوبونه په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې 6 میاشتې ول په دغه 6 میاشتو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر نیک خوبونه لیدل نو په همدې وجه نیکو خوبونو ته د نبوت 40 جز ویل شوی دی یعنی نبوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم 23 کاله و او 6 میاشتې خوبونه ول 23 کاله چې په منځ نیم کړې نو 40 برخې کېږي دغه 6 میاشتې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوبونو دور و نو په دې وجه نیکو خوبونو ته د نبوت 40 جز ویل کېږي دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وحی آغاز څنګه و څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی شروع شوه په کوم ترتیب دا وشول نور ویډیوګانو کې به پرې بحث وکړو تر بلې ویډیو د الله په امان السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته